السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د ویب سایټ په باره کې معلومات درکوم چې تاسو آنلاین روپۍ له ویب سایټ څخه څنګه ګټلی شئ. دلته کې که چېرته تاسو وګورئ دوستانو، تاسو ته به ښکاري دا پیج ویو دی، کلیک دی، مطلب 1570 پیج ویو کې ماته $6.5 مې چې کوم دی دا ګټلی دي. هغسې پرون ورځ ماته ډالر ګټلی وو. تېره شوې میاشت کې مې $123 ترې اخیستي دي. دا کسان دلته کې تاسو معلومولی شئ، انالیټکس ورته وایي. دلته کې که موږ ورشو، زه نه غواړم چې هغه درته وښایم چې په دې کې کیورډ باندې راځي. دلته کې تاسو ته ارګینک ښکاري چې ارګینک دومره کسان را روان دي. دا کمیږي زیاتېږي هم. اوس داسې ټیم باندې زه ویډیو جوړوم چې د شپې تقریبا 2 بجې دي، نو دې ټیم کې حتما کسان کم وي، خو بیا چې داسې هغه ټیم وي نو په هغې باندې بیا کسان زیات راځي. ښه نو دوستانو، دلته کې تاسو ګورئ چې په دې طریقې سره خو دا دي. اوس تاسو څنګه کولی شئ چې آنلاین روپۍ له ویب سایټ څخه وګټئ. دلته کې به دوستانو زه تاسو ته ووایم چې دا یو ویب سایټ چې کوم دی، ویب سایټ څنګه جوړېږي، چیش ته وایي، یو څه نه څه معلومات کولی که غواړئ نو تاسو راشئ، ټیکنو فسټ ولیکئ. دا زما چینل دی. دلته کې پلی لیست ته راشئ. پلی لیست کې دلته کې تاسو ته ورډپریس ویب سایټ زده کړه په هغه به تاسو ته یو پلی لیست راشي، په دې باندې کلیک وکړئ. ښه، دا خو ویډیو ډایرکټ پلی شوه. نو دوستانو په دې پلی لیست کې زه اوس تاسو درښیم یو څو ویډیوانې دي. دلته کې ګورئ لاندې چې موږ راشو، اوس په دې پلی لیست کې دلته کې ګورئ چې کلیک وکړو نو زموږ د پلی لیست ټوله ویډیوانې راغلې. دا اولنۍ اول، دوهم، دریم، څلورم پاټې. په دې کې هم ما تاسو ته د ویب سایټ په باره کې ډېر څه معلومات چې کوم دي د ویب سایټ باره کې دا تاسو ته درکړي دي. دا ویډیوانې به تاسو په راوګورئ. کم کسان چې غواړي کومې طریقې باندې نه پوهېږي، تاسو به ما ته په دې ویډیو کې د دې ویډیو په کمنټ کې ولیکئ. دوهم خبره دوستانو دا چې تاسو غواړئ یو اپروو تیار جوړ روپیو ګټلو ته چې جوړ شوی ویب سایټ وي، یعنې د ایډسنس نه اپروو وي، دغه شان ویب سایټ غواړئ، یا تاسو یو ویب سایټ جوړوئ په هغې کې ارټیکل لیکل غواړئ، ارټیکل په خپله ولیکئ، یعنې په خپله ځان ته اپروو کول غواړئ، دغه شان نور څه معلومات چې غواړئ د ویب سایټ په باره کې دوستانو، باید تاسو حتما په ویب سایټ باندې پوهیږئ. نه پس تاسو کولی شئ که نه پوهیږئ نو ما خو تاسو ته وویل دلته کې به راشئ، دا ویډیوانې به وګورئ. د ویډیوانو باندې چې دا ویډیوانې وګورئ، د دې ویډیوانې په کمنټ کې به تاسو کمنټ وکړئ چې موږ ته را روانه ویډیو د دې په باره کې جوړه کړئ. نو زه به تاسو ته د هغې په باره کې ویډیو جوړوم. روانې ویډیوانې به زه حتما دا کوشش کوم چې تاسو ته د ویب سایټ په باره کې دا معلومات درکړم چې موږ تاسو په یو ویب سایټ کې ارټیکل څنګه لیکلی شو. که چېرته موږ انګلیش نه وي زده، هغه یو ارټیکل چې کوم دی موږ څنګه بل ځای نه راپیدا کولی شو په کم ټایم کې. دغه شان یو ارټیکل موږ تاسو څنګه رینک کولی شو چې زموږ ارګینک بالکل دلته کې به تاسو ته ښکاري دا 12 کسان لایو چې دي دا د ګوګل نه ارګینک را روان دي. نو دغه شان تاسو ارګینک کسان چې کم دي دا تاسو څنګه راوستی شئ. یعنی ارګینک کسان ته وایي چې په ګوګل کې یو کیورډ، یو ټایټل سرچ کړي، یو لیکنه سرچ کړي، هغې وروسته په ګوګل کې ستاسو ویب سایټ وي، بیا په هغه ارټیکل باندې کلیک وکړئ، ستاسو ویب سایټ ته راشئ. دغې کسانو ته ارګینک کسان وایي. نو دلته کې تاسو ته زه په انالیټکس باندې درښیم. ډېر کسان به انشاءالله یو څه نه څه پوهېږي، غواړي به چې ویب سایټ جوړ کړي، آنلاین روپۍ وګټي. نو تاسو ته زما وټساپ نمبر همدغه شان دوستانو جیمیل تاسو په ویډیو کې ګورئ، په دې باندې موږ سره رابطه کولی شئ. دغه شان دوستانو زه به روانې ویډیو انشاءالله تاسو ته در زده کوم چې تاسو یو ارټیکل څنګه لیکلی شئ. کم کسانو سره چې ټیم وي کولی شي آنلاین کار وکړي، آنلاین کار سره یې شوق وي، نو بالکل هغه کسان کولی شي. زما به فول دا کوشش وي، پوره به زما دا کوشش وي چې تاسو ته زه د دې په باره کې هر رنګ معلومات درکړم، هر یو طریقه تاسو باندې زده کړم. نو دلته کې خو تاسو ایډسنس هم وکتو چې ایډسنس کار څنګه کېږي، له ویب سایټ څخه څنګه روپۍ ګټل کېږي، هغه خو تاسو وکتل. ګوره دا ټودای دی، ټودای کې مطلب څومره پیجونه راغلي دي، څومره کلیک دی، څومره سی ټي آر وي. په دې طریقې سره تاسو د ویب سایټ څخه چې کمې دي روپۍ ګټلی شئ. نو دوستانو که چېرته تاسو بالکل نه پوهیږئ دلته کې دا ویډیوانې حتما در سره وګورئ. که چېرته تاسو پوهیږئ بیا هم کتلی شئ، په دې کې هم یو څه نه څه طریقې ما درښودلې دي.
ډېر غټ ویډیوانې دي. په دې کې تاسو ته ما درښودلي دي چې یو ویب سایټ څنګه جوړولی شئ، یو ویب سایټ څنګه جوړیږي. خو دا یو ویب سایټ جوړولو پورې ویډیوانې دي. هغه بعد چې په ویب سایټ کې کم کارونه موږ تاسو کوو، نو هغه ویډیوانې انشاءالله روانو ویډیوانو کې درته دا طریقې در زده کوم. نو د دې لپاره به تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو به حتما لایک کړئ، شیر به کړئ، کمنټ به کړئ. که چېرته غواړئ چې زه روانه ویډیو د دې طریقو په باره کې جوړې کړم درته. دوستانو که چېرته مو د ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لیاله په امان.